د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اطلاعات مشیر د کوم حالیه بیان ورکړی دی، دې بیان مبصرین د خیبر پښتونخوا د حالاتو په اړه مکمل الجھن کې اچولی دي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا او د وفاق تعلقات څنګه دي او د پاکستان او د افغانستان تعلقات کم طرف روان دي. حیران کن او افسوسناک عمل دغه دی، د یو حساسه او بین الاقوامي سطح باندې اهمه مسله د سیاسي پوینټ سکورینګ دپاره استعمالیږي او حکومتي پریس ریلیز داسې جاری کیږي لکه میډیا د خیبر پښتونخوا او د وفاق ترمنځ د جنگ میدان جوړ شوی وي. دغه معامله نوره پیچیده کولو ولا خبره دغه دی چې په وروستیو کې چې کومې قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې ضم شوي دي، هغه په نوي نظام کې د اډجسټ کېدلو جدوجهد کوي. دغو خلکو ته د استحکام، ترقۍ او د مخلص قیادت ضرورت دی او دا نه دی پکار چې دوی د وفاق او د صوبې ترمنځ پولیټیکل ډیفرنسز دپاره استعمال شي. برسر صیف دغه خبره کوي چې خیبر پښتونخوا د مذاکراتو په ذریعه افغانستان سره ښه تعلقات جوړوي شي. که دغه پاسبل وي نو پکار دی چې د دغې خبرې خیر مقدم دی وشي، خو دغې خبرې نه څه خطرناک تاثرات هم موږ ته میلاویږي. لکه دې نه دا تاثر راځي چې وفاقي حکومت افغانستان سره په ښو تعلقاتو جوړولو کې سنجیده نه دی. دویم، دې سره د وفاقي حکومت په قابلیت سنګین سوالات اوچتېږي. یوه صوبه په خپله په سفارتکارۍ باندې مجبوره شي نو دا د وفاقي حکومت نااهلي ښیي. دریم دا چې پاکستان کې اوس هم څه خلک افغانستان یوه کمزوره علاقه ګڼي او افغانستان یو خودمختار ریاست نه تسلیموي. د دې قسمه سوچ په مخکې هم ډیر زیات تباکن نتایج او که دغه سوچ ختم نه کړی شو نو د افغانیانو خفګان به نور هم زیات شي. د سیاست لوبو پر ځای صوبایي او وفاقي حکومتونو ته پکار دی چې دغه تسلیم کی. د پاکستان افغانستان سره امن د پاکستان لپاره یوه معاشي ګټه ده. د افغانستان په لارې به پاکستان سنټرل ایشیا ته رسایي حاصله کی چې کوم سره به د تجارت او د اقتصادي ترقۍ دروازې کولاو شي. د بد اعتمادۍ او د دشمنۍ بیانیه ختمول پکار دي او پکار دی چې هغه سیاسي او عسکري اوازونه خاموش کړی شي چې کوم دغو تنازعونه فایدې اوچتوي. د پاکستان او د افغانستان عوام یو د پرامن مستقبل حقدار دي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.